هغه پوښتنې چې تل د خلکو ذهنونه بوخت ساتي دا دي: څوک هغه ټاپو ته ورغلي وو؟ کومې مشهورې څېرې په دې فساد کې لاس لري؟ او ولې د ډیرو کسانو نومونه تر اوسه نه دي افشا شوي؟ دا کسان عموما هغه کسان دي چې د اپسټین د شخصي جیټ الوتکې د سفرونو په لیست کې نومونه موجود وو، یا یې له خپله اپسټین سره نږدې او مستقیمې اړیکې لرلې. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د خپرو شوو اسنادو له مخې لږ تر لږه 26 ځله د اپسټین په الوتکه کې سپور شوی دی. خپله کلینټن د اپسټین له هر ډول مجرمانه فعالیتونو سره اړیکه رد کړې او ادعا یې کړې چې هیڅکله هغه ټاپو ته نه دی تللی، خو د الوتنو په لیست کې حضور تایید شوی دی. د ای بي سي شبکې د راپور او د محکمې د اسنادو پر بنسټ د امریکا د پخواني ولسمشر نوم له 50 څخه زیات ځله په اسنادو کې یاد شوی دی، خو د هغه لخوا د کومې جدي سرغړونې یادونه نه ده شوې. د 2000 لسیزې په لومړیو کې کلینټن د اپسټین په الوتکه کې د بشردوستانه سفرونو لپاره افریقا ته تللی و او اپسټین یې د یو انسان دوسته او ژمن کس په توګه ستایلی دی. د کلینټن وکیلانو ویلي چې هغه د اپسټین له جرمونو څخه هیڅ خبر نه و او دا چې له اپسټین سره یې اړیکې د جیفري اپسټین د رسمي پلټنو له پیل څخه مخکې پرې کړې وي. اصلي پوښتنه دا ده: دا اړیکه ولې پرې شوه؟ کلینټن څه شی درک کړ چې له هغه څخه یې واټن ونیو؟ شهزاده اندرو د ملکې الزابت زوی له اپسټین سره تر ټولو جنجالي اړیکې لرلې. څو کاله وروسته یوې ښځې چې ویرجینیا رابرټس نومیږي ادعا وکړه چې د ځوانۍ په کلونو کې څو ځله د زور له لارې له شهزاده اندرو سره لیدو ته اړ ایستل شوې وه. دا پیښې له 1999 کال څخه پیل شوې. په پیل کې شهزاده اندرو دا تورونه ردول، خو بالاخره په 2019 کال کې له ټولو شاهي دندو لاس واخیست او په 2022 کال کې د مالی تاوان په ورکولو سره دا قضیه له محکمې بهر پای ته ورسوله. راتلونکی کس ډونالډ ټرمپ دی. اپسټین او ټرمپ د 1990 لسیزې په دوران کې نږدې ملګري وو او ټرمپ هغه مهال ویلي وو چې جیفري یو فوق العاده سړی دی او له ښکلو ښځو سره ناسته ولاړه لري، حتی له هغو ښځو سره هم چې د معمول له عمر څخه لږ ځوانې دي. خو وروسته ټرمپ له اپسټین سره واټن واخیست او ادعا یې وکړه چې اړیکه یې ورسره پرې شوې ده. د ټرمپ د اپسټین ټاپو ته د تللو هیڅ رسمي ثبوت نشته، خو د هغه نوم بیا د اپسټین له اړیکو او شبکو سره تړل شوی دی. ټرمپ او اپسټین کلونه نږدې دوستان وو او په ټولنیزو محفلونو کې به یو ځای لیدل کېدل. د اپسټین د الوتنو لیستونه ښیي چې ټرمپ څو ځله د هغه په شخصي الوتکه کې سفر کړی دی. دا دواړه د 1990 لسیزې په لوړپوړو مراسمو کې د یو بل څنګ ته حاضر وو او هغه انځورونه چې CNN خپاره کړي دي ښیي چې اپسټین د ټرمپ د واده په مراسمو کې د هغه له پخوانۍ میرمنې سره ګډون درلود. خپله ټرمپ یو ځل ویلي وو: زه 10 کاله د اپسټین تر ټولو نږدې دوست وم. د ټرمپ په وینا دوی د 2000 لسیزې په لومړیو کې، یعنې شاوخوا 2 کاله مخکې له دې چې اپسټین لومړی ځل ونیول شي، خپلې اړیکې پرې کړې. سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د دې اړیکې د پرې کېدو لامل د اپسټین ناسم چلند و او ټرمپ هغه له خپل کلب څخه شړلی و. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ولیکل چې اصلي علت یې په فلوریډا کې د یوې شتمنۍ پر سر سیالۍ وه. خو دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده: آیا اړیکه رښتیا هم یوازې د یوې ودانۍ د پیرېدو له امله پرې شوه؟ که امکان لري چې ټرمپ د پردې تر شا له ځینو حقایقو خبر شوی و چې له امله یې دا اړیکه همغه د اپسټین له لومړیو نیونې لږ مخکې پای ته ورسېده. بیل ګیټس یو بل له هغو کسانو څخه و چې د اپسټین شاوخوا لیدل کېده. د خپرو شوو اسنادو له مخې اپسټین هڅه وکړه چې هغه د خپلو پانګیزو پروژو برخه وګرځوي. خپله ګیټس له اپسټین سره هر ډول نږدې اړیکه او یا سفر رد کړی، خو د دې اړیکو له افشا کېدو وروسته رسنیو راپور ورکړ چې دا موضوع د هغه له پخوانۍ میرمنې سره د اختلاف او طلاق له لاملونو څخه یوه وه.